دا خپل کشران د مشران تشویق کی مشر دې راولګيږي خپل کشر دې تشویق کی دا غیر رهنمایي دی وکي دا غیر تربیت دی وکي هغه ته د لاره وخی په ځای د دې چې د هغې همت راښکته کېږي دا ډېره غلطه خبره ده دا د نقصان خبره ده کشر دعات کشران هلکان ځوانان چې د دعوت جذبه لري هغه داسې خبرو سره مخامخ شي چې د هغې عزم دا مات شي پرېږدي دعوت د الله دین پرېږدي دا ولې صرف دا ده چې هغه سهام هغه الفاظ هغه غشي چې د خولې نه راوځي د هغې همت په هغې باندې وګرځي نو خپل کشران د تشویق کوي لاره ورته وښایي منهج سلفي ورته وښایي په دعوت سلفیت کې چې کوم تکالیف تیر شوي دي پرېږدوئ سلف هسې نه پېژنو موږ دا خپل اسلاف چې په دې سټیج تاسو ته ناست دي د دوی سیرت مطالعه کوي تاسو ته پته ولګي چې څومره تکالیف یې تیر کړي نو مشران دې راولېږي کشران دې تشویق کړي دوی ته د نیکې خبرې وکړي دوی ته د لاره وښیي چې دوی په هغه لار باندې لاړ شي او د دین خدمت وکړي نه دا چې مشر راولګي د کشر همت د وغورځوي نقصان کوي دا کشر به سبا مشر کېږي خو همت به یې نه وي ستا په شان همت به نه لري د دعوت طریقه به ورته بیا نه وي زده د سلفیت دفاع به نه شي کولی محترم او آخري خبره عفوا علما شیخ غلام الله رحمتي رحمه الله هغې ته یو قول منسوب دی وی په هره ډله کې هغې سلفیت سره تړلې ده خو زه دا وایم چې هره ډله کې درې قسمه خلک دي تجار فجار او ابرار تجار چې په دین باندې تجارت کوي سبب د ذرایع معاش ګرځېدلی دا غلطه خبره فجار چې ګناهګار او ابرار هغه خلک چې هغه زموږ اسلاف دي علما دي نو مو تجاران کېږئ چې دین خرڅ کوي مه فجاران کېږئ چې د دین نه روګرداني وکوئ ابرار د ځان نه جوړ کړئ نیکان د ځان نه جوړ او خپل کاروبارونه دا برابر کړئ علماو والله بالله ثم تالله چې ذلیله کېږئ خپل کسب زده کړئ دین د الله دپاره او د دنیا معاش د ځان دپاره بیا الله عزت درکوي الله دې په دې خبرو د عمل توفیق راکړي او که کومې زیاتې خبرې مې کړي د خپلو مشرانو مخې ته د هغې زه بخښنه غواړم